بس په زړه کې به ګرځئ چې دا جنازې لمونځ سره د تکبیراتو یې ادا کوم، ثنا الله دپاره، درود رسول الله لپاره، دعا د مړي لپاره، او اقتدا مې وکړه د امام پسې الله اکبر به کوي خلاص. دا به په زړه کې وګرځئ، دا کفایت کوي. نو چې کله نیتونه خلاص شول، امام دې په لوړ آواز سره تکبیر تحریمه ووایي او دواړه لاسونه به پورته کړي. مقتدیان به هم چې څوک جنازې مانځه کې شریک شوي هغوی به هم تکبیر تحریمه په قراره باندې ووایي. د هغه نه به وروسته لاسونه وتړي د لمانځه په شان. امام او مقتدي به دواړه ثنا یعنې سبحانک اللهم ووایي، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. که دا ویله هم صحیح دی، او که دا ټکی پکې زیات که چې وجل ثناؤک ولا اله غیرک، دا غوره ده. چې کله سبحانک اللهم خلاصه شوه نو امام دې بیا په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي، خو لاسونه به نه پورته کوي. مقتدیان به هم الله اکبر ووایي. دا دویم تکبیر شو. نو له دې وروسته به امام او همدارنګه هغه مقتدیان چې امام پسې ولاړ دي دوی به درود ووایي، یا هغه عام درود چې موږ او تاسې په مانځه کې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. دا دی ولولي. یا ځینې فقهاو دا درود ومیلی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وارحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو هر یو درود چې ولولي کفایت کوي. نو چې کله امام درود خلاص که بیا به په لوړ آواز سره الله اکبر ووایي، لاسونه به غوږو ته نه پورته کوي. نو چې الله اکبر یې ویلې مقتدیان به هم الله اکبر ووایي. نو که مړی بالغ سړی وي یا بالغه ښځه وي نو امام او مقتدیان به دواړه دا دعا ولولي، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. ای الله بخښنه وکړې زموږ ژوندو ته، همدارنګه بخښنه وکړې زموږ مړو ته، بخښنه وکړې زموږ حاضرو ته، بخښنه وکړې زموږ غائبو ته، بخښنه وکړې زموږ وړو ته، بخښنه وکړې زموږ لویانو ته، زموږ سړو ته، زموږ ښځو ته. ای الله په مونږ کې چې څوک ته ژوندي ساتې هغه په اسلام ژوندي وساته، او څوک چې ته مړه کوې نو د ایمان سره مرګ ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ځینې نورې دعاګانې هم راغلي دي. دا دعا خو د بالغ سړي او د بالغې ښځې لپاره وه. اوس که یو ماشوم وفات وي او نارینه وي نو هغه به امام او مقتدي به دواړه دا دعا ولولي چې اللهم اجعله لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. ای الله دا هلک زموږ د بخښنې وسیله وګرځوه او دې زموږ لپاره اجر او د آخرت توښه وګرځوي. دی زموږ لپاره شفاعت کوونکی او شفاعت او د شفاعت وړ وګرځوي. او که نابالغه نجلۍ وي نو دا دعا به لولي چې اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا وزخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. ای الله دا جلۍ زموږ د بخښنې وسیله وګرځوي او دا زموږ لپاره اجر او د آخرت توښه او دا زموږ شفاعت کوونکې او د شفاعت وړ وګرځوي. د دعاګانو د لوستونه پس امام په لوړ آواز او مقتدیان په کراره الله اکبر ووایي او د عامو لمنځونو غوندې د سلام وګرځوي نو د جنازې لمونځ ختم شي.